هلو ویورز، سلامونه او نیکې هیلې. زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د انګلیسي لغات او جملو په دې ویډیو کې به نن موږ د یو څو لغاتونو په توپیر سره خبرې کوو. د مثال په ډول رایټ او د رایټ په منځ کې څه توپیر دی، او د رایټ او رایټ په منځ کې څه توپیر دی. لکه څنګه چې رایټ او رایټ یو قسم ویل کیږي خو معنا یې توپیر لري، او رایټ او رایټ اوازونه یې یو شان دي خو معناګانې یې توپیر لري. نو راځئ چې اوس یې په جملو کې سره وکاروو. لومبی رایټ. رایټ حق ته ویل کیږي. کله چې څوک د حق خبره کوي یا د حق باره کې بیان کوي، حق ته رایټ ویل کیږي. د مثال په ډول We want our right. We want our right. مونږ خپل حق غواړو. مونږ خپل حق غواړو. نو right حق ته ویل کیږي. نو دویم چې د امدې आवाज لرونکی دی هغه ته هم right ویل کیږي چې RITE دی. د دې معنا بیا توپیر لري. دلته right د رواج په معنا ده، یا دستور یا روایتونه چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې شتون لري، یا کلتور. نو راځئ چې په جمله کې وکاروو. We respect all the rights. We respect all the rights. مونږ ټول رواجونو ته درناوی لرو. مونږ ټول رواجونو ته درناوی لرو یا کلتورونو ته. نو دلته right د رواج په معنا ده. دریم ته ځو. دریم لغات رایټ دی چې موږ ټول پیژنو. لیکلو ته ویل کیږي. رایټ لیکل. راځي چې په جمله کې وکاروو. He write a book. He write a book. هغه یو کتاب لیکي. هغه یو کتاب لیکي. نو دا یو عام لغات دی چې موږ ورسره آشنا یو. خو همدې ته ورته یو بل لغات چې همداسې یو आवाज لري خو معنی یې توپیر لري. اخر لغات دی رایټ لیکونکی. رایټ لیکونکی. He was a good playwright. هغه یو ښه لیکوال و. دې سره مونږه وروستاړی لږ خلو یو سره یو بل لفظ اضافه کولی شي. He was a good playwright. He was a good playwrighter. هغه یو ښه لیکوال و. د مثال په ډول شیکسپیر چې یو لیکوال و. شیکسپیر was a good playwrighter. هغه یو ښه لیکوال و.